بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او تیر درسونه مو یاد کړي وي. ګرانو زده کوونکو، تیر درس زموږ او ستاسو د اوداسه فرضونه یا فرایض و. نن راځو خپل درس ته چې زموږ او ستاسو نننی عنوان څه ده؟ د اودس سنتونه دي. ګرانو زده کوونکو، لوست مو څوم دی؟ ګرانو زده کوونکو، 11 او صفحه او مخ مو د درس 21 ده. نو ګرانو زده کوونکو، راځم دې ته چې کله موږ او تاسو غواړو اودس وکړو، اساسي خبره پکې نیت ده. که موږ او تاسو د یخوالي لپاره چې وجود مو یخ شي اودس وکړو، نو اودس مو صحیح نه ده، ځکه هر عمل نیت سره تړاو لري. یو سړی راځي او وایي چې ولا دغه ځای ښایسته شي، د ښایست لپاره یو کار کوي، یو بوټی ږدي، یو نیالګی ږدي، نو هغه ته چې رسېږي هغه د ښایست څه شی به وي. خو یو سړی وایي چې د دې د سوري څخه، د دې د میوې څخه استفاده وشي، نو نیت یې څه شی ده؟ ایصال ثواب ده، صدقه جاریه ده. نو په نیت به ورسره فیصله کیږي. نو زموږ او ستاسو اساسي خبره په اودس کې لومړی نیت کول دي. لومړی څه ده؟ اولنی سنت ګرانو زده کوونکو نیت. څه شی ده؟ نیت کول دي. څه شی؟ نیت کول دي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو باید د اوداسه نیت ولرو. اودس چې کله کوو د دې لپاره باید چې اودس کوم چې لمونځ راته روا شي، نه چې زه راځم بس هغه طریقه کوم چې اصلا د سنت خلاف ده. سنت طریقه دا ده چې لومړی به نیت د اوداسه لري. که د اوداسه نیت نه لري، د اندامونو د یخوالي او یا د وجود د پاکوالي، بیا خو صحیح نه ده. باید د اوداسه نیت ولرو. دویم ګرانو زده کوونکو، څه شی ده؟ د اوداسه شروع کې بسم الله ده. دویم د اودس شروع کې، اودس کې یا شروع د اودس کې څه شی ویل دي ګرانو زده کوونکو؟ بسم الله ویل دي. ګرانو زده کوونکو، څه شی؟ بسم الله. ګرانو زده کوونکو، بسم الله صرف بسم الله ده. بسم الله الرحمن الرحیم صحیح نه ده، فقط بسم الله. لفظ د بسم الله، بسم الله، بسم الله به کوي او بیا به د اودس شروع ته ځي. لومړی چې و نیت، دویم بسم الله لفظ ویل. د بسم الله الرحمن الرحیم بعضې خلک وایي، خو لیکن بسم الله ده، دا مکمل لفظ د بسم الله الرحمن الرحیم مسنون نه ده. نو ګرانو زده کوونکو، راځو هغه نه بعد د دواړو لاسونو وینځل دي، چې یو ځل یې زه غواړم ګرانو زده کوونکو تاسو ته په تصویر کې هم وښیم. دلته تاسو څه شی وینئ؟ ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې کس خپل په لاس باندې اوبه راخوشې کړي دي. دواړه لاسونه څه شی کوي؟ غواړي چې ووینځي. دواړه لاسونه شی کوي؟ غواړي چې ووینځي. ګرانو زده کوونکو، نو موږ او تاسو دغه ځای ته چې وایو مړوند. دې مړوندونو پورې دواړه لاسونه وینځل او بیا دواړه لاسونه سولول. یو داسې دي چې اوبه صرف موږ او تاسو خوشې کړو او لاندې ځای وچ پاتې شي. نه، اوبه به خوشې کوو، لاسونه به داسې سره سولوو. صحیح ده که نه ګرانو زده کوونکو؟ تر مړوندونو پورې لاسونه وینځل. دریمه خبره چې ده؟ تر مړوندونو پورې. دریمه خبره، دواړه لاسونه تر کوم ځای پورې؟ تر مړوند. دواړه لاسونه تر مړوندونو پورې. دواړه لاسونه تر کوم ځای پورې دي؟ تر مړوندونو پورې دي. ګرانو زده کوونکو،
کله مو چې لاسونه پاک کړه نو بیا به څه کوو خولې ته ګرانو زده کوونکو اوبه اچوو چې دلته موږ او تاسو ګورو چې خولې ته څه رقم اوبه اچوي وګورئ ګرانو زده کوونکو خولې ته په ښي لاس په چپ لاس نه په ښي لاس به خولې ته اوبه اچوئ یعنې بل هغه نه څلورم هغه چې ده خوله وینځل دي خوله څه ده د خولې وینځل ګران زده کوونکو په یاده مو اوسه چې کله خوله کې اوبه اچوئ دا خوله به داسې اوبو ته په خوله کې حرکت ورکوي داسې نه چې وایي چې اوبې ته توکوي نه خوله کې به ورته حرکت ورکوي حتی چې وړه ژبۍ به مو لمده شي ورپسې ګران زده کوونکو راځو دې ته چې د هغه نه بعد مسواک وهل دي مسواک موږ او تاسو پیژنو چې مسواک باید څه شی کړو استعمال کړو مسواک استعمالول هم ضروري خبره ده ګرانو زده کوونکو بیا ورپسې مسواک وهل دي څه شی مسواک وهل دي ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو مسواک ووهه نو د مسواک نه بعد کوشش کوو چې څه شی کوو خپله پوزه وینځو څه شی چې استنشاق ورته وایي څه شی استنشاق استنشاق یا پوزه وینځل ګران زده کوونکو موږ او تاسو به پوزې ته په چپ لاس باندې اوبه اچوو عکس کې وګورئ په چپ لاس به اوبه اخلو اچوو به یې تر دې پورې چې پزه یا پوزه دا د استنشاق په حالت کې مو دا ځایونه ترخه شي مګر که روژه لرو بیا به دا شی نه کوو نو راځو ګران زده کوونکو هغه نه بعد بل سنت څه ده د ګیرې خلال ده ګران زده کوونکو د ګیرې څه ده خلال ده چې ګرانو زده کوونکو ګیره موږ او تاسو د لاندې نه خلالوو د کوم ځای نه لاندې نه اوبه اخلو او داسې د لاندې نه ګیره څه کوو خلالوو ګرانو زده کوونکو د ټول سر مسله بیا اتم څه ده د ټول سر مسحه ده د ټول سر مسح کول دي ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ټول سر مسح کوو څه کوو ټول سر داسې د مسحې طریقه داسې ده ګرانو زده کوونکو چې تاسو به اوبه چې واغستلې نو هغه نه وروسته مو چې کله هغه کړې لاسونه د سینې صحیح شاته وړئ او بیرته مخې ته راوړئ شاته وړئ بیرته مخې ته راوړئ نو داسې شی ګران زده کوونکو د طریقه د ټول سر د مسحې کولو ده ګرانو زده کوونکو راځو هغه نه بعد د غوږونو مسحه د غوږونو مسحه کول دي د غوږونو مسحه ده ګران زده کوونکو غوږونه موږ او تاسو څنګه مسحه کوو ماته وګورئ کله چې تاسو اوبه واغستلې دا ګوته به دلته کېدی دننه داسې حرکت به ورکوئ دا غوږونو کې هم داسې هغه د دې ته به مکمل حرکت ورکوئ دغه بیا د غوږ شاته دا غټه ګوته د غوږ شاته او دا بله په غوږ کې حرکت ورکوئ نو ګرانو زده کوونکو راځو اوس ورپسې بل هغه ته چې د لاسونو او خپې ګوتې خلال ده د لاسونو او د خپو ګوتې خلالول دي خلال به ولیکم چې خلال دلته مطلب د څه ده
د لاسونو او د خپو ګوتې خلالول دي. موږ او تاسو چې کله اودس کوو نو دغه ته وایي خلال. پام همدا ګرانو زده کوونکو، خلال. زه به وګورم که دلته ما سره عکس اوسي د خپې نو زه به هغه د خپې د خلال طریقه هم تاسو ته دلته ګرانو زده کوونکو وښیم که ما سره اوسي د خپې عکس. نو ګرانو زده کوونکو تاسو دلته ګورئ دغه خپه ده، دغه ګوتې هم وړه ګوته ورپسې او دا ګوتې دي. لکه څنګه چې موږ او تاسو لاسونه خلالوو د پښو ګوتې به هم داسې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو چې کوو خلالوو، د لاسونو او د خپو ګوتې خلالول. او همدارنګې هر اندام 3 ځلې وینځل، هر اندام 3 ځلې وینځل. دا هم چې ګرانو زده کوونکو په اوداسه کې سنت ده. ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو هر اندام 3 ځلې وینځو معنا دا چې په اودس کې مو سنت ادا کړی، یعنی سنت. او بعض علما ورته وایي چې مستحب ده، بعضې وایي چې سنت ده، بعضې وایي چې ویستحب التثلیث، تثلیث 3 ځلې وینځلو ته وایي، بعضې مستحب او بعضې سنت ګڼي. ګرانو زده کوونکو ورپسې همدارنګې د قرآن چې کوم ترتیب موږ ته ویلی ده، قرآن کریم آیات کې خو ترتیب دا چې د مخ وینځل دي، د هغه وینځل دي، لیکن موږ او تاسو په چې ویو یعنی د آیات متابعت ده، متابعت ده ګرانو زده کوونکو، چې اصلا آیات کې صرف فرایض راغلي، لیکن موږ تاسو به داسې وایو چې متابعت د سنت ده. د سنت متابعت په دې اوداسه کې هم چې ده د سنت طریقه ده، چې سنت کومه طریقه موږ ته ښودل شوي بیا د هغه موږ تاسو چې کو ورپسې ورشو. او د اندامونو پرله پسې وینځل، پرله پسې وینځل د هر اندام. دیارلسم هغه چې ده هر اندام به یو بل پسې وینځي، داسې به نه کوې چې پکې وقفه وکړي هغه وچ کړي، نه، پرله پسې د اندامونو وینځل هم سنت دي. ګرانو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن درس چې د اوداسه سنتونه مو وویلي، په اخره کې مو په خدای سپارم. ومن الله توفیق.